ننګرهار والي شاه محمود میخیل د امنیه قومندان پاسوال غلام سني ستانکزي په ملتیا د کپ 25مه بېسودو ولسوالۍ ته د 3 کونډو او 13 یتیمانو ماشومانو پالونکي 8 کلنې سپین سرې جنت بیبي کور ته ولاړ او د بېلابېلو سرچینو له لوري ورسره د سلګونه زره نغدي او خوراکي توکو د مرستې ترڅنګ د پولیسو د شهیدانو په ښارګوټي کې د استوګنې په موخه د یوې نمرې د ورکړې اعلان هم وکړ. ښاغلي میخیل د طلوع نیوز او په ختیځ کې د رسنۍ د خبریال زیرخانیات څخه مننه وکړه چې په یوې وره کې دردېدلې مور راپور جوړ او ټول مسؤلین ترې خبر کړل. همداراز د قهرمان مور لاسونه ښکل کړل او د وطن د ساتنې په موخه د هغې د زوی او د لمسیانو د قربانۍ قدردانۍ وکړ. نو خدای د وطن کې صلح راولي، امن دې راولي او زه د ټول نه راوړم چې ساواز موږ راورسوو. قومندان صاحب د امنیت ته راغلی دی، د امنیت سره راغلی او صرف هغه غمرازي او تنظیم نو دا څه امکانات چې دي د قومندان صاحب د امنیه او من تقریبا یو 5,000 افغانۍ دي نو دا به تاسو ته دا نقدي دي صحیح ده. د دې ترڅنګ دلته یو ټوکن په نوم دی چې هغه اسلامي کلینیک دغه درکړل دې کې هم پیسې شامل دي او یو شپږ بوجې وړي دي همدغسې درې څلور بوجې وریجې دي د نور مواد دي. نو قومندان صاحب او موږ د حکومت له طرفه ټول تاسو ته راکړی. د دې ترڅنګ ما قومندان صاحب په مشوره باندې شاروان صاحب هم دا کړی چې دا د شهیدانو مشارک دی چې تاسو ته یو ځمکه هم عجل برابره کړي. نو قومندان صاحب به تاکید کوي د شاروان صاحب سره دا به هم درکړي تاسو ته چې هلته هم دغه وشي. نور هغه اکرامي او تقاعد هغه شیان خو ما فکر چې هغسې دي 1 لک افغانۍ نور یې دغه دي صحیح ده 1 لک افغانۍ 13 افغانو ورته مواد راوړل 1 لک افغانۍ متناقض ورکړي. وزیر صاحب داخله 1,15,000 افغانۍ شو صحیح ده دا ټول صحیح ده 1,15,000 افغانۍ قومندان صاحب نور مواد باندې د هغه خوښي وښوده چې د مور سره د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له لوري د 100,000 افغانیو نغدي او 10,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي توکو مرسته وشوه. همداراز د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن او امنیه قومندان پاسوال غلام سني ستانکزي له لوري برابر شوی د شاوخوا 10,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي توکو مرسته او د اسلامیک ریلیف له لوري د ورکړل شوي ټوکن چې پکې کمپلې، غوړي، اوړه، وریجې او نور توکي شامل دي هم یاد قهرمان مور ته وسپارله. ننګرهار والي شاه محمود میخیل همداراز د نوموړي له لوري برابر شوې مرسته چې پکې 10,000 افغانۍ نغدي 4 بورې غنم او نور خوراکي توکي شامل وو. د امنیه قومندان پاسوال غلام سني ستانکزي له لوري د شوي 10,000 افغانیو او 15,000 افغانۍ د یو تن له لوري د شوي مرستې سره یوځای یادې مور ته ورکړي او اعلان یې وکړ چې د پولیسو د شهیدانو په ښارګوټي کې به یادې میرمنې ته د استوګنې په موخه ژر د یوې نمرې د ورکړې چارې وروستۍ کړي. ښاغلي میخیل همداراز ډاډ ورکړ چې د میرمنې د اولادونو د پالنې او روزنې په اړه به لازم اقدامات ترسره کړي او هم په بډایه خلکو د ورته نورو کورنیو چې د هیواد ساتنې په برخه کې اولادونو قربانۍ ورکړي وي د همکارۍ او مرستې غږ وکړ. د یادونې وړ ده چې د 8 کلنې جنت بیبي یو زوی او 2 لمسیان د پولیسو په لیکو کې په زابل کې د جګړې پر مهال شهیدان شوي وو چې دمګړۍ ورته د 3 کونډو او 13 لمسیانو د پالنې مسؤلیت ور په غاړه دی.